سلامونه وخت مو پخیر. نن چهارشنبه د قوس یا لیندۍ ومه او د نومبر 28مه نیټه ده. پام وکړئ د موج نیوز خبري ټولګي ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکي. اسلامي امارت د سویلي ولایتونو سیمه ییز ټولګي تړلي. په اړه یې د یونیسف څېړنې روانې دي. بلنکن به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته څرګندونې وکړي. جلال آباد کې د ماهیانو ګرم بازار. خلک غوښتنه کوي چې د وطني تولیداتو ملاتړ او د پاکستاني وارداتو مخنیوی دې وشي. او په اسلام آباد کې د مظاهرو پر مهال تاوتریخوالي کې 6 کسان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. زه وحید الله توحیدی یم. په افغانستان کې اسلامي امارت د کندهار، هلمند، ارزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمه ییز ټولګي تړلي چې د یونیسف، اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او نورو نړیوالو بنسټونو لخوا تمویلېدل. د یونیسف رسنیز دفتر وایي د روان وضعیت په اړه څېړنې روانې دي او ژر به یې پایلې له رسنیو سره شریکې کړي. اسلامي امارت په دې اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلنکن موافقه کړې چې د ډسمبر په 11مه د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډ وډ وتلو په اړه څرګندونې وکړي. دا پریکړه د جمهوري غوښتونکو په مشرۍ د کمیټې د اوږدو هڅو وروسته شوې ده. د ځواکونو د بې نظمه وتلو موضوع د امریکا په سیاسي چاپیریال کې لانجمنه پاتې شوې ده. د ژمي په راتګ سره په جلال آباد کې د ماهیانو بازار ګرم شوی، خو کاروباریان وایي ډیری ماهیان له پاکستانه راوړل کیږي ځکه په هیواد کې د وطني ماهیانو فارمونه کم دي. د ځوانانو او کاروباریانو غوښتنه ده چې د وطني ماهیانو روزنې ته پاملرنه وشي څو د بازار اړتیاوې پوره او د کور ګټه په کور پاتې شي. د ژمي په رارسېدو سره جلال آباد ښار کې د ماهیانو بازار د نورو وختونو سره په لوی توپیر له ورځې بلې ته پخه کېدو دی. دا په جلال آباد ښار کې د ماهیانو تر ټولو لوی مارکیټ دی چیرته چې له لرو پرتو سیمو خلک د ماهیانو اخیستلو او خوراک لپاره راځي. شاکر الله چې د ماهیانو دغه مارکیټ کې ماهي پزي لري وایي اخیستونکي زیات دي، خو یوه ستونزه چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي هغه دا ده چې ماهیان تر ډیره له پاکستان څخه راواردېږي. په وینا یې هیواد کې د وطني ماهیانو فارمونه کم دي او د هیوادوالو اړتیا نشي پوره کولی. پروس کالي د شو بازارونه دا وخت به ته موږ ته نمبر هم نه پیدا کېدو خلکو ته، لکه خلکو مایان به ډېر زیات اخیستل. اوس بلحال داسې دی د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د دغې امله لږ بازارونه سلو دي، خو بیا هم شکر دی بس هغه ټکه پکه کېږي. یاره 1.5 شاوخوا کسان سره د مزدورانو دې مارکیټ کې موجود دي. مثلونه غوښتنه دا ده چې موږ دلته خپل فارمونه جوړ کړي غټ غټ، چې خپل مایان راوړو، د خپل وطن مایان خپل د خپل وطن کې خرڅ کړو. نو دغه غوښتنه هم ده چې غټ غټ فارمونه جوړ شي دلته او همدغه خپل مایان خرڅ کړو، نو دا به ښه وي. د ماهیانو یو شمېر پانګوال چې په دغه برخه کې په لوړه کچه پانګونه کړې او د ننګرهار سربیره نورو ولایتونو ته هم ماهي لیږي وایي که په هیواد کې معیاري فارمونه جوړ شي اړ به نه وي چې له پاکستان دې په سختو لارو ماهي هیواد ته راوارد کړي. دوی وایي که په کور دننه د ماهیانو په روزنه کار وشي ګڼو خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره شي او د کور ګټه به په کور پاتې وي. دلته موږ خپله دغه 50 لکه افغانۍ سرمایه‌ګزاري کړې ده، خپله په دې دوکان کې را سره 6 نفر دلته لګیا دي، په کاروبار را سره بوخت دي. موږ میان د پاکستان هیواد نه راځي دلته او دلته هر څو همدغه میان دي. نو وطني میان داسې ده چې نه پیدا کېږي، وطني میان نشته دی. کم چې دلته دي هغه هم د فارمونو کې نو قیمت هم دي، د دې نه قیمته تمامیږي. دا خو موږ ډېر ډولونه لرو، سیلور دي، ګراس دي، راو دي، چینا دي، نور هم شته دی، شیرمیان پکې شته دی، لقب پکې شته دی. نو مختلف میان دي موږ سره، خو دې کې بیا ښه میان چې دي دغه ګراس دي. دا ځوانان بیا له لغمان ولایت څخه د ماهیانو د ملي کولو لپاره جلال آباد ته راغلي دي څو دلته د ماهیانو هغه مزه وڅکي چې نوم یې تر لغمانه رسېدلی دی. دوی غوښتنه کوي د پاکستاني ماهیانو پر ځای د وطني ماهیانو د روزنې او فارمونو زیاتولو لپاره د مسؤلین او پانګوال کار وکړي ځکه وطني ماهیان تازه او د خوند له مخې د پاکستاني ماهیانو ډېر ښه دي.
ملګري راټول شو میانو خوراک دپاره. بس ژمی د همدغه سیزن د عوام یخه ده او بس ډېر ښه میان ورکوي. دلته راغلي سیزن د میانو دی، ښه یخ موسم دی او لږ میانو ته راغلي چې لږ دلته مو خورو کور دپاره مو ایسو. دا خو ښه ښایسته ځای دی او ښه ښایسته میان ورکوي دا خلک. اصل کې خو وطني ښه دي، هغه په دې چې د خپل د وطن دي، د خپل د وطن خو به صفت کوي نو در اصل وطني خو دومره نه پیدا کېږي چې د خلکو ته رسیدګي وکړي. همدغه د پېښور نه میان دي چې راځي او دا خلک یې دلته هم خوري او کورونو ته هم وړي. که څه هم په هیواد کې د ګوتو په شمیر خلکو د ماهیانو صنعت ته مخه کړي او په یو شمیر سیمو کې فارمونه جوړ کړي دي، خو کاروباریان وایي بیه یې دومره لوړه ده چې خلک یې نشي اخیستلی او همدارنګه د بازار اړتیا هم نشي پوره کولی، چې له امله یې مارکیټ پاکستاني ماهیانو نیولی دی. په شپږو ولایتونو کې 10 کسان د نشه یي توکو د پلور استعمال او انتقال په تړاو نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت پولیسو لخوا د هیواد په شپږو ولایتونو کاپیسا، خوست، ارزګان، بغلان، بلخ او فراه کې 10 کسان هغه مهال ونیول شول چې د نشه یي توکو پلور استعمال او انتقال یې کاوه. دغه 10 کسیزه ډله له 940 ګرامه تاریاکو، 240 ګرامه چارس، 603 عدده نشه یي ګولیو او مختلف النوع نشه یي توکو سره نیول شوي دي. پنجشیر کې د څلورو کورنیو ترمنځ 12 کلنه دښمني پای ته ورسېده. د پنجشیر ولایت ځایي مسؤلین وایي چې دغه ولایت د حصه اول ولسوالۍ په سفید شهر نومي سیمه کې د څلورو کورنیو ترمنځ 12 کلنه دښمني چې د یو بل د وژنې له امله رامنځته شوې وه، د پنجشیر ولایت د والي حفیظ محمد اغا حکیم په سپارښتنه او د یاد ولایت د شخړو د حل کمیټې د علماو شورا ریاست او د قومي مخورو په پرله پسې هڅو د څلورو کورنیو ترمنځ 12 کلنه دښمني حل او څلورو واړو کورنیو یو بل ته بخښنه وکړه. په دې تړاو د پنجشیر والي حفیظ محمد اغا حکیم ویلي چې د ورسپارل شوي مسؤلیت پر مهال دا 14مه دښمني ده چې په هڅو یې اړوندې کورنۍ سولې کولو ته زړونه ښه کوي او یو بل بخښي. فراه کې د 6,000 امریکایي ډالرو په لګښت د چرګانو حلالولو شرکت جوړ شو. د دغه ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې د زاهد تیور په نوم یاد شرکت څو پانګوالو په ګډه جوړ کړی چې د سیمه ییزو مسؤلینو په حضور کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو او پر فعالیت یې پیل وکړ. د فراه د صنعت او سوداګرۍ رئیس حافظ شمس الحق اجمل د نوي جوړ شوي شرکت د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې په دې ولایت کې ټولو سوداګرو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوي او اوس ټول کولی شي ترڅو د تولیدي او صنعتي شرکتونو او کارخونو جوړولو په موخه اړین جوازونه په اسانه توګه ترلاسه کړي. نوموړي همداراز زیاته کړې چې اوس مهال په دغه ولایت کې 40 تولیدي کارخونې فعالیت کوي چې په هر یوه کارخونه کې شاوخوا 50 کسان په کار بوخت دي. اجمل د دې ترڅنګ د تولیدي شرکتونو د مسؤلینو وغوښتل چې چاپیریال او روغتیايي معیارونه باید په پام کې ونیول شي او با کیفیته محصولات هیوادوالو ته وړاندې شي. په ورته وخت کې د یاد شرکت مشر عبدالغني ابراهیمي وویل چې دغه شرکت په یوه ورځ کې د 10,000 چرګانو د حلالولو وړتیا لري او پکې 50 تنو ته د کار زمینه هم برابره شوي. نوموړي همدارنګه له سیمه ییزو مسؤلینو ترڅو ورته د برېښنا، سړکونو جوړولو، مالیاتو کمولو او بازار موندنې برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د بلې خوا په یاد شرکت کې په کارونو بوخت کسان هم خوښ دي چې د کار زمینه ورته برابره شوه او د دې سره به د خپلې کورنۍ اړتیاوې تر یو بریده پوره کړي. خو دوی په ورته وخت کې د دولت او خصوصي بنسټونو څخه د ورته نورو کارخونو د جوړېدو غوښتنه هم کوي. لوګر کې د نږدې 15 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو رسولو شبکه جوړه شوه. د یاد ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت د مرکز اړوند بیک کلي کې د اوبو رسولو یو شبکه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یاد ریاست رئیس شیخ محمد قاسم راشد رسنیو ته ویلي چې دغه شبکه د یونیسف دفتر د 4.8 میلیونه افغانیو په مالی ملاتړ جوړه شوې چې ورسره 180 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې. مسؤلین زیاتوي چې دغه شبکې د جوړولو پر مهال لسګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ یو څو بهرنیو خبرونو ته.
په اسلام آباد کې د مظاهرو پر مهال د تاوتریخوالي له امله 6 کسان وژل شوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ تاوتریخوالي له کبله 6 کسان وژل شوي چې 4 یې امنیتي سرتیري دي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان میرمن بشرا بیبي د دې تاوتریخوالي مسؤله بللې ده. په ورته وخت کې تحریک انصاف ګوند دا تورونه رد کړي او امنیتي ځواکونه یې د تاوتریخوالي په رامنځته کېدو تورن کړي دي. د تحریک انصاف مشر عمران خان ته په منسوب بیان کې ویل شوي چې پر سوله ییزو مظاهرچیانو ډزې شوي، موږ به تر هغې خپلې مبارزې ته دوام ورکړو چې غوښتنې مو ومنل شي. د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره امنیتي ځواکونه د اسلام آباد د حساسو ځایونو د ساتنې لپاره ځای پر ځای شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې اسرائیل او حزب الله د 2 میاشتني اوربند پر سر هوکړې ته رسیدلی دي چې د چهارشنبې په ورځ د ځایي وخت په 4 بجو به عملي شي. ښاغلي بایډن ویلي دغه اوربند به لبناني ځواکونو ته دا فرصت برابر کړي چې د خپل هیواد په ټولو سیمو ولکه ټینګه کړي او دواړو خواو ته به اجازه ورکړي چې ملکي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي. نوموړي زیاته کړه چې د دې هوکړې اصلي موخه دایمي سولې ته د لارې هوارول دي. په ورته وخت کې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي موږ به تر هغه جګړه ونه دروو تر څو چې ټول یرغمل کسان آزاد او زموږ اهداف نه وي ترلاسه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې وضعیت اوس هم د کړکېچ او ترهګرۍ په کچه د نړیوالو اندېښنې زیاتې کړي دي. د موج نیوز درنو کتونکو دا و د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.